بسم الله الرحمن الرحیم. ډیزاین ټاب خلاص شو کنه. نن به شروع کو د لیاوټ ټاب. لیاوټ ټاب کې لومړی آپشن مارجن دی. مارجن د دې ځنه تاسو د صفحې لپاره حاشیه یا څلور خواوې فاصله ټاکئ. په فایل ټاب کې هوم ټاب کې مونږ ویلو یادم دی په کې پرینټ کې دلته مونږ درلودل څه شي مارجن. دلته مارجن بیا راغلی. اصلي ځای هم دغه لیاوټ ټاب دی. راځئ تاسو مارجن ته نارمال انتخابوئ، نرو انتخابوئ، ماډریټ دی، وایډ دی، میرور دی. هر یو چې انتخابوئ دلته اندازې لیکلي دي. نارمال څلور خواوې حاشیې څومره وي؟ یو انچ وي. وینئ ټاپ باټم رایټ لیفټ. نرو بیا ټول نیم انچ کېږي، کمیږي. ماډریټ بیا ټاپ باټم یو انچ، لیفټ رایټ بیا 0.15. وایډ کې چیرې انتخاب کوي ټاپ باټم یو انچ دی، لیفټ رایټ یا ښی طرف چپ طرف 2 انچ دی. ډیریږي. او میرور هم په صورت کې تاسو مایل کتاب لیکئ. صحیح دی؟ دا انتخابوئ. اوس چې کله تاسو متن ولیکئ څه رقم کېږي؟ د یوې خوا حاشیه ډېره وي، د یوې خوا کمه وي. مثلا د دې صفحې چپ طرف کمه ده، زیاته ده، او د دې صفحې د ښي طرف. ولې؟ ځکه د دې صفحې ښی طرف د دې صفحې چپ طرف سره څنګه کېږي؟ وصلي. او که ورته وایي چې کسټم مارجن ته راشئ بیا خپله قیمت ورته وټاکئ. ټاپ څومره وي، باټم څه ته وایي، لاندې څومره فاصله ولري. خو کله چې آپشن میرور انتخاب کوي لیفټ رایټ تبدیلیږي څه شي ته؟ انساید او آوټساید. کتاب دی که نه؟ منځ ته یې مو ویل څه وایي؟ انساید. بیرون ته یې څه وایي؟ آوټساید. ځکه چې میرور دی. او که تاسو دا بیا نارمل انتخاب کوئ بیرته دا تبدیلیږي لیفټ ټو رایټ. داسې نه خپله اندازه ورته ټاکئ. هغه ستاسو خپله خوښه ده. صحیح دی. دې ته کسټم بیا وایي. ګادر پوزیشن بیا څه ته وایي؟ د سټیبلر ځای دی. جدا یعنې حاشیه خو صحیح داسې یو انچ دی. ګادر پوزیشن کولی شئ د حاشیې نه سره نور فاصله هم ورکوي. څه په خاطر؟ د سټیبلر په خاطر. یا ګادر هغه کتابچې مو لیدلي چې سپرینګ لري او هغه ته ګادر وایي. نو کولی شئ دا ځای ورته تنظیم کړئ. دریو خواته ګادر ورکولی شئ. لیفټ چپ طرف ته، ټاپ پورته خواته، او رایټ ښي طرف ته. او داسې کتابچه خو نه یې لیدلي چې لاندې ولري، له پاسه یې داسې کوي. دیدین ښه منه حاشیې باندې پوه شوئ. بل آپشن اورینټیشن دی. اورینټیشن د صفحې جهت پورټریټ او یا هم لنډسکیپ دوه جهته لرو. په کوم ډول تاسو غواړئ د ورقې جهت تبدیل کړئ. صحیح دی؟ یو شی دی پورټریټ او بل هم لنډسکیپ. د اورینټیشن شو. سایز څه شی دی؟ د ورقې اندازه ده. د ورقې اندازه نارمل چې موږ استفاده ترې کوو A4 دی. اما کله چې ورډ کې تاسو یو صفحه خلاصوئ ډیفالت لیټر وي همیشه. اما تاسو راځئ دلته A3 لرئ، A4 لرئ، A5 لرئ، B4 دی، B5 دی. صحیح دی؟ A5 غټه ده که A4؟ A4 څومره چې نمبر ډېرېږي ورقه کوچنۍ کېږي. A3 بیا له A4 نه غټه ده. یعنې A3 دوه A4 یو A3 کېږي. دوه A4 یو یا 2 A5 یا A4. خدا ته ورته شي د صفحه شي A4 شي. هر کله اوس ما تاسو ته کارخانګي درکړي تذکره جوړه کوي کنه. اما تاسو کتاب لیکئ، مونوګراف لیکئ، اول برازي د لیاوټ ټاب ته دلته به سایز ورته تنظیموي، اورینټیشن به تنظیموي، او بل شي تنظیموي مارجن. مخکې دې چې تاسو یو کتاب ولیکئ، یو فایل ولیکئ، هر شي چې لیکئ اول به لیاوټ ټاب کې د تنظیمات مخته وړئ. بعضې داسې کوي ډیزاین جوړوي ښه تقدیرنامه ښه ښکلی جوړوي، خو دلته یې فکر نه دی سایز یې لیټر کې جوړ کړی چې کله دا یې فور ته کوي ټول ګډوډ کېږي. شپ یو دې خوځي یو غې خوځي، نیم راځي نیم نه راځي، مجبور یې بیا یې له سره جوړ کړي. نو اول کار همدغه وکړئ چې تاسو په لیاوټ ته راشئ دغه اندازې خپله وټاکئ څه شی غواړئ، وروسته کار پې شروع کړئ. بل آپشن کالم لرو. کالم چې کله متن ولیکئ متن تاسو په کالمو تقسیموئ. مثال اخبارونه خو به هم لیدلي وي. اخبارونه څه رقم وي؟ کالم یعنی دغه متن تاسو ته په کالمو ویشي. انتخاب یې کوئ راشئ کالمز. 1 کالم یو کالمه ښکاروي. که چیرې 2 باندې کلیک وکړئ څو کالمه درته وښکاروي؟ 2 کالمه ښکاروي. 3 باندې کلیک وکړئ 3 کالمه تاسو ته ښکاروي. صحیح شو؟ او که ورته وایي لیفټ د چپ طرف کالم کوچنی، د ښي طرف زیات په دې شکل. او که رایټ انتخاب کوئ د ښي طرف کوچنی او د چپ طرف غټ دی. یعنې 2 کالمه دي په دې شکل. تاسو څو کالمه غواړئ؟ 3 کالمه. یو څوک وایي 4 کالمه شي، 15 کالمه شي، 6 کالمه شي. بیا راځئ چېرته؟ مور کالمز ته. دغه ځای کې لیکلي نمبر اف کالم څو دانې دې پکار دي؟ 6 دانې. اوکې ورته وایي دا کالمونه په څو تقسیم دي؟
صحیح شو نور تنظیمات خپل در سره کار کوي د کوم کالم سایز او اندازه څومره وي یو له بل نه څومره فاصله ولري دا ویني لاندې د ځینې کولای شي وایډ د کالم بار وټاکي او دلته سپیسینګ د کالمو ترمنځ فاصله وټاکي او دې ته وایي شي اوکې سر خلاص شو په دې او کوم چې یو کالم یې درته وخی کله کوم کې ټول بیرته په یو کالم تقسیم بل آپشن شي لرو بریک لرو بریک کې پیج دی پیج نوې صفحه درته اضافه کوي کله چې صفحې کمې وي تاسو صفحې ته ضرورت شي پیج باندې کلیک وکړئ یو نوې صفحه جوړوي کنټرول انټر شارټکټ دی بل آپشن شي لرو کالم لرو کالم دا اوس مو ویلې زه به دا متن پاک کم مخکې دې چې متن ولیکم دا زه څو کالمو ته انتخاب کم 2 کالم اوس چې کله زه لیکل کوم دا لیکل په کوم کالم کې لیکل کیږي په اول کې تر هغه دوم کالم ته کرسر نزي تر څو چې دا اول کلم تر پای نه وي رسیدلی اما که تاسو غواړئ په همدغه حالت کې یا همدغه ځینه مستقیم غواړم دوم کالم ته ورشو بیا راځئ بریک ته دلته کلیک کوئ په څه شي په کالم باندې دا څه کوي له یو کالمه تاسو انتقالوئ بل کالم ته اما بدون د دې اپشنه تاسو نشئ کولی له یو کالمه بل کالم ته لاړ شئ تر هغو چې دا کالم تر اخره نه وي رسیدلی او بل اپشن دی ټیکسټ ریپینګ دی ټیکسټ ریپینګ وظیفې ډېرې دي دلته یوه وظیفه یې درته ښیم ګورئ مثال دا یو لیکنه ده صحیح دی یو پاراګراف لیکو کمپیوټر څه وخت یو پاراګراف حسابوي چې انټر یې کو صحیح دی تر اوسه ما انټر استفاده کړی نه ده مې استفاده کړی ښایي دغه 10 خطه وي 20 خطه وي 30 خطه وي دا ټول په څو کې حسابېږي یو پاراګراف کې څنګه پوهېږو بیا موږ یې وایو راځو ریویو ټاب ته هلته لیکلي ورډ کاونټ لاندې لیکلي پاراګرافس څو پاراګراف دي یو څو خطه لري شپږ اوس دا خط نیمایي پورې رسېدلی که زه انټر کم او بل خط شروع کم د څوم پاراګراف حسابېږي دوهم څه وکړو چې کرسر لاندې راشي خو پاراګراف حساب نشي سر خلاص شو موږ د چیش پوسټ لاندې راځو کرسر د انټر پوسټ خو چې د انټر شي کمپیوټر د څه حسابوي پاراګراف کې حسابوي خو تاسو باید څه وکړئ کرسر د لاندې راشي خو پاراګراف ته هغه یو حساب شي نو بیا تاسو راځئ چیرته لی اوټ بریک نو کوم اپشن نه کار اخلئ ټیکسټ راوړئ دا څه کوي کلیک پې وکړئ کرسر لاندې راولي خو پاراګراف هماغه یو پاراګراف کې شمیرل کېږي صحیح شو اوس تاسو راشئ چیرته ریویو ټاب ته چې راشئ ورته حساب کوه ورډ کاونټ څو پاراګراف دي یو پاراګراف اما که زه معمولي یو انټر استفاده کوم او بیا تاسو راشئ ورډ کاونټ دلته وایي څو پاراګراف شو دوه بل انټر استفاده کوي پاراګرافونه ورسره حسابېږي وظیفې باندې پوه شوئ یعنی بدون د انټر موږ ته متن څه کوي لاندې راوړي کرسر لاندې راوړي بدون دې چې پاراګراف حساب شي بل اپشن نیکسټ پیج دی دا خو ډېر درته ویلی ډېر هم کار کوي سیکشن جوړوي صحیح دی اوس نه درته وایم هیډر فټر کې مو ویلی پیج بارډر کې مو ویلی چې څنګه تاسو په یو صفحه کې سیکشن جوړ کړئ بل اپشن څه دی کنټینیوز دی کنټینیوز څه کار کوي کنټینیوز په عین صفحه کې سیکشن جوړوي نیکسټ پیج څه کول ګورئ څو صفحې لرو یوه صفحه کرسر په اوله صفحه کې ایښی دی راځو بریک ته دې ته وایي نیکسټ پیج صحیح دی دوهمه صفحه اضافه کړه او دوهم سیکشن یې جوړ کړه په اوله صفحه اول سیکشن دوهمه صفحه دوهم سیکشن سیکشن په دوهمه صفحه کې جوړ کړه اما موږ څه کوو برعکس زه ورته وایم چې سیکشن دې په همدغه یوه صفحه کې جوړ شي بدون دې چې دوهمه صفحه جوړه شي سیکشن دې په د اوله صفحه کې جوړ شي دوهمه صفحه بیخي پاکه کړو راشه د سیکشن پاکو سیکشن څنګه پاکو پاراګراف مارک فالو صحیح دی دلته راشئ وګورئ سیکشن شته سیکشن څه شو سیکشن د کجاست دا دی سیکشن انتخاب کې ته وایي ډیلیټ صحیح شو اوس څو صفحې لرو یوه صفحه لرو زه غواړم په همدې یوه صفحه کې سیکشن جوړ کړم دا له دې لاین نمبر سره اوس درته کاروم متن به ولیکو په دې شکل د پاراګرافو ترمنځ فاصله ولې نږدې ده اوس راځو چیرته لی اوټ ته بریک ته کنټینیوس څه کار کوي په عین صفحه کې تاسو ته سیکشن اچي دا سیکشن باید له پیج لاین نمبر سره درته کار کوم لاندې یو بل اپشن لرو څه شي لاین نمبر دغه خطو ته نمبر ورکو دا انتخاب کوي کنټینیوس له یو نه نمبر شروع تر څو پورې تر شپږ چې کله لیکنه کوم انټر ومه څوم شروع کیږي ولس انټر اتلس خو زه څه وایم تر اتلسو پاراګراف پای ته ورسېد اتلسو نه وروسته غواړم دا بیرته یو شروع شي څو شي یو
نو باید دلته موږ سیکشن جوړ کړو چې راشو دلته ورته انتخاب کو ریسټارټ ایچ سیکشن که ریسټارټ ایچ پیج انتخاب کوم هر صفحه له یو نه شروع کیږي زه څه وایم زه وایم همدغه صفحه دی له دغه اتلسم نه وروسته له یو شروع شي نو تاسو اپشن باید څه انتخاب کړئ ریسټارټ ایچ سیکشن هر سیکشن د څونه شروع شي له یو نه خو کار نه کوي ولی سیکشن نه لرو څنګه پم دي چې زه سیکشن وشم تاسو راځي بریک دلته ورته وایي څه شي continuous insert a section break and start the new section on the same page همدغه صفحه کې درته سیکشن شي اما دا بل شی وو section on the next page دا په راتلونکي صفحه کې سیکشن شي continuous باندې کلیک وکړئ څونه شروع شو له یو نه ولی ځکه دلته سیکشن واچول اوس که زه بل خط لیکم تر څو پورې شو تر 5 انټر کوم شپږم دی شروع نشي یو دی شروع شي څه وکم بیا ورشه سیکشن واچو بریک continuous اتمه دا هم څونه شروع کیږي تر اوسه اوله صفحه کې تاسو کولای شئ 2 3 4 5 سیکشن جوړ even page جفتو صفحو کې سیکشن اچوي اوټ پیج په تاقو صفحو کې سیکشن اچوي دا به خپل کار کوي سرخلاص شو په دې باندې دا د بریک اپشن لاندې بل اپشن لاین نمبر لرو لاین نمبر خو اسانه دی چې کله تاسو خط لیکئ غواړئ د خطو ته هر خط ته څه ورکړئ نمبر ورکړئ درشه انتخاب کړئ لی اوټ دلته ورته وایي چې کنټینیوز څه معنا مسلسل له یو نشرو تر فعلا څو خطه پورې دي 14 هر انټر چې کوئ یو نمبر ورسره حسابېږي دې ته وایي کنټینیوز بل اپشن څه شی دی ریسټارټ ایچ پیج ګورئ زه دا انټر کوم چې دا خطونه ډېر شي دومې صفحې ته ورشو صحیح دی دا څومره صفحه شوه دوهمه مسلسل ده په هغې صفحه کې تر 500 دا صفحه له یو 500 نه شروع شوه اما زه ورته وایم چې نه هره صفحه دې بېرته له یو نه شروع شي بیا څه ورته وایي لاین نمبر ریسټارټ ایچ پیج کلیک پې وکړئ نو وروسته له دې هر صفحه چې نوې کېږي اتومات نمبر هم له څونه شروع کېږي له یو دا یو بل اپشن څه دی ریسټارټ ایچ سیکشن هر سیکشن دې له څونه شروع شي له یو نه مثال تر د 10 پورې مو لیکلي له 10 نه وروسته غواړم یو نه شروع شي خیال دلته شی واچوي سیکشن له کوم ځینه له دې ځینه د کنټینیوس په واسطه نیکست پیج بل صفحه کې اچوي غواړم په دې صفحه کې نو به څه نه کار اخلي کنټینیوس اوس راشي کرسر کې دې هم دلته ریسټارټ ایچ سیکشن ورسته لغه موږ ته رسونه شروع کړي لیا سپریز فار کرنٹ پاراګراف سپریز فار کرنٹ پاراګراف څه کار کوي چې چیرې په پاراګراف کې څو خطو ته نه غواړي لاین نمبر ورکړي مثال اول پاراګراف ته زه غواړم چې لاین نمبر ونه لري صحیح دی پاراګراف په انتخاب کوي راوشي لاین نمبر دلته به ورته وایي سپریز فار کرنٹ پاراګراف څومره سهم چې انتخاب کړي دی هغه لاین نمبر له منځه وړي یا د پاراګراف وي یا خط وي یا اکثریت دا څه وخت استفاده کوو مثال دلته عنوان لیکم صحیح دی اما عنوان ته لاین نمبر نه ورکول کیږي غواړم د عنوان لاین نمبر څنګه شي پاک شي نو چیرته راځئ لاین نمبر دې ته وایي سپریز فار کرنٹ پاراګراف کلیک پې وکړئ لاین نمبر یې پاکېږي سر مخلاص شو په دې باندې دې ته وایي لاین نمبر بل اپشن شی لرو هایفنیشن لرو هایفنیشن څه په خاطر استفاده کیږي هایفنیشن په کتابو کې تاسو لیدلې اکثریت کوم کتابونه لوستي وي دقیق مطالعه مو کړې وي او متن ته متوجه شوي وي کنه هایفنیشن څه شی دی ګورئ بعض کتابو کې به لیدلې وي کله چې دغه پاراګراف اخري پورې رسیږي دلته یو لغت نیم لیکل شوی وي بیا یو خط لري یو هایفن لري باقي مانده چیرته وي لاندې وي هغه ته هایفنیشن وي څه په خاطر استفاده کیږي اوس مثال دغه پاراګراف دی دلته د 2 3 4 تور ځای شته خو زه دلته یو لوی لغت لیکم مثال کمپیوټر لیکم کمپیوټر نه ځایږي مکمل ټول کمپیوټر چیرته راغورځي لاندې ځکه نه ځایږي اما تاسو څه کوئ هایفنیشن ورته فالوئ اتوماتیک څه کوي دا تر څومره چې هلته ځایږي هغه راځي چې نه ځایږي هغه ته به څه ورکوي هایفن ورکوي ته دغه کلمه موږ پاکه کړو وینئ کمپیوټر سی او ام تر دې دا ځای شوی نور څه نه ځایږي او هایفن ورکوي هایفن معنا څه ده معنا یې دا ده چې باقي مانده یې لاندې دی نور ادامه یې لاندې دې ته هایفنیشن وایي او دغه نور اپشن آسان او ساده راځو لاین نمبر به نن انتخاب کو انډنټیشن هم ټاپ کې مې انډنټیشن په یاد دی دغه اپشن نه څه کوي چپ طرف نه ښي طرف ته متن انتقالي او د ښي طرف نه چپ طرف ته قیمت نه لري صحیح دی په اندازه یې نه پوهېږو نو که چیرې لیاړ ته راشي دلته بیا تاسو په قیمت کولی شئ ورته ولیکه څو انچه غواړئ ښي طرف ته لاړ شي 4 انچ انټر یې
متن چپ طرف نه خي طرف ته 2 انچ وړي کنټرول زائد رائټ به څه معنا لخي طرف نه چپ طرف ته 2 انچ دی خاطر شي دلته ورته لیکم مثلا 2 انټر صحیح شو دلته به تاسو خپل قیمت ورته مشخصه وي سپیسین شي دی د پاراګرافو ترمنځ فاصله ده بیفور څه معنا د پاراګرافونو مخ کې ویني د پاراګرافونو مخ کې فاصله جوړوي د بیرته پاراګراف کوي فاصله کموي او افټر څه معنا پاراګرافونو ورسته فاصله او د اپشن پوسټ بیرته پاراګرافو فاصله کموي